السلام علیکم زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سره کاله یم ناظرین نن موږ راغلی یو عوامي مسایل پروګرام کې بابوزی ته لغونته کته د پرندو اوازونه راځي هغه معذرت تاسو اول نه کوو په دې چې موږ آوټ ډور دا پروګرام کوو د دې چې کوم زموږه معتبر شخصیت لمونږه تکلیف ورکړي د پروګرام د لپاره داغي یو خپل سیاسي کیریر دی داغي د فیملی یو ډیر غټ بیک گراوند دی او د دې بیک گراوند د وجه نه چې د مونږ دوی لنن زحمت ورکړي دی یو خپل خدمت په خپل علاقې کې دی راځي چې تاسو ملاقات ورسره کو جاوید اختر صاحب سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جاوید اختر صاحب لغونته زمون ناظرین ته خپل سیاسي بیک گراوند لغونته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر جمال صاحب ستاسو ډیره شکریا مهرباني مننه چې تاسو دلته تشریف وروړو. شکریہ. زمونږ خاندانی د پخوانه د خلکو خدمت سره وابسته یو. زمونږ مشران هم د خلکو خدمت کړي دي او د پخوانه په سیاست کې زمونږ د خاندان را روان دي. زما تر ممبر پاتې دي، زما د ماما زوی ممبر پاتې دي، بیا زه په خپل ممبر پاتې زمانه پسته زما یو وراره دوزل ممبر پاتې دي. زمونږ تر د اسرار خان هغه د ډیسټریکټ کونسل ممبر پاتې دی. په هغه وخت کې ډیسټریکټ کونسل ډیره لوی علاقه وه. اوس ما الحمدلله دې ځله د وی سی الیکشن کړی دی. زه د وی سی بابوزی چیرمن یم او د علاقې د خلکو هم شکریا ادا کوم. الله دې خوشاله و آباد ساتي چې به مونږ د اعتماد د پخوانه کوي او را روان دي او مونږ هم د خلکو خدمت بغیر د سلالچ نه بغیر د خپل فائدې نه کو او کو به ان شاء الله که خیری آینده به هم کو که خیر ان شاء الله. ډیره خبره ده. جاوید اختر صاحب تاسو د دې حلقې کم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کول چې ډیر زیات ضروری دي. ناصر جمال صاحب مسالې خو زمونږ د ملک ډیر زیات دي، ډیر زیات. تاسو ته پته ده د ټول نه دلته کې چې کومه غټه مسله ده نو هغه د خاص کر د صفا اوبه د سکلو دلته یو ځای دوه کې داسې ټیوبویلې نشته دی. ټیوبویلې پکار دي. د سړکونو حالات دلته چونکې وسره زموږ د علاقه کې آبادي ډیره زیاته کیږي نو تاسو به کتلی په دې روډ به راغلي چې دا روډ خو جوړ دی خو دې سره دونه آبادي شوې ده چې نورې کوڅې لارې په خول غواړي. ډیر زیات مشکلات دي خلکو، ډیر مشکلات دي خلکو ته. د ایجوکیشن په حواله ابرو دلته اډیشنل ډیپټي کمشنر صاحب راغلی او زمونږ د های سکول ته ناکه های سکول ته نو مونږ هغې ته دا مسله وړاندې کړه چې جی دا وګورئ په دې کلاسونو کې دلته په یو کلاس کې 120-130 کسان ناست دي. د بجلی هم تاسو ته معلومات دی زمونږ د دې ملک چې هر وخت لوډ شیډینګ نو ګرمۍ نه د ماشومان ډېر زیات غریبانان نو هغې چکر ووالو هغې هم ډېر زیات دغه وکړو چې دا خو دلته ضرورت دی ډېر. نو مونږ ته که د سکول کې لږ شانتې آبادي نوره وشي ځای ورسره شته ایریا شته خو آبادي نشته، آبادي پکې کول غواړي. دغسې ورسره د جینکو های سکول دی هغه هم ډېر زیات لکه خرابو حالاتو کې دی، تعداد پکې ډېر زیات دی او کمرې پکې ډېرې کمې دي، آبادي پکې کمه ده. که کله باران وشي د باران اوبه هغه کمرو ته راځي بیا ماشومانو ته ډېر زیات تکلیف وي. د دې نه علاوه د بجلی مونږ ته ډېره زیاته دا ټریپینګ ډېر زیات لوډ شیډینګ خو کېږي 2 غنټې پس 1 غنټه نه 2 غنټې پس 1 غنټه لکه بجلی نه هغه خو زه خیر خو د 2 غنټو کې مسره لوډ شیډینګ دا ټریپینګ کېږي ډېر زیات. د دې لپاره خو زمونږ دلته ایم ان ای صاحب د نور عالم خان الله دې ښه ساتي خدای دې خوشحاله ساتي هغه ډیر کوشش نو د تختباد د لپاره هغه یو نوې فیډر اوس جوړ کو د هغې په وجه لږ معمولی دا شی کم شوی دی خو بیا هم مشکلات شته دلته کې. صحیح. او د ګیس څه صورتحال دی؟ ګیس خو الحمدلله دلته نور عالم خان د دې نه مخکې هغه د پاکستان پیپل پارټۍ په ټیکټ باندې ایم ان ای پاتې شو او هغه وخت کې هغه په دې علاقه کې د ګیس پوره ډسټریبیوشن کړی دی او د ټولو کلو ته ګیس ښه په طریقه باندې رسولی دی. نو الله دې ورسره ښه وکړي چې داسې یو کس راشي او د علاقې خدمت وکړي او خلکو له هم پکار دي چې یاره هغې یې یاد وساتي چې یاره دې سړي د دې علاقې خدمت کړی دی او دا ښېګړی کړی ده. نو خدای دې ورسره ښه وکړي. د ګیس مسله خو هغه تقریبا یو ځای نیم کې دلته داسې کورونه شته. دلته ما سره په وی سی کې بنګشابات یو ځای دی داسې 80 کوره دي هغې غریبانانو ته هم روډ د پاسه دي هغې غریبانانو ته ګیس نشته. نو ما نور عالم خان سره رابطه کړې ده او کوشش هم شروع کړی دی ان شاء الله هغې ته به هم وشي خو لکه فی الحال ورته نشته دی. صحیح دی جی. ترانسفارمر وغیره چې خراب شي نو
ترانسفارمر خو تقریبا Support شته. او ترانسفارمر خو دلته مونږه په خپل اکثر د محلي خلک راغون شي چیرمن ته وای 2-3 روپیا تراکا د محلي خلک 1500 روپیا راغونډي کی او په خپل لغه باندې تقریبا مونږه جوړو نور د چا چې ام پی ای ګانو سره تعلق د پی ټی آی والو خاص کر چې کوم ام پی ای ګانو سره تعلق د خپل ام پی ای ته لاړ شي فریاد وته وکي هغه ولا بل ترانسفارمر ورکی خراب ته نه یوسي نو بس دغه گزاره د روانه د بس خلک خپل هغه ټیل ټال کوي روان دي کار روان دي بس صحیح دی جی سم داسې خیال دی جی چې یره که فرض کا د پاور او د فند چې دی د چیرمنانو ته ورکړی شوی وي تاسو خو مخکې ماشاءالله کونسلر پاتې شوی څه فرق تاسو ګورئ په مخکینی او په اوسنی دغه کې ناصر جمال صاحب دا چیرمن چې وی کنه دا چیرمن ډیر لوکل وی جی ها ام پی ای یا ام ان ای خو یو ام پی ای سره اتیا کلی شپېته کلی اتیا کلی بیا ام ان ای سره دا غینه 150 کلی بالکل نو هر سړی ام ان ای ته ام پی ای ته یا رسیدې شي یا نشي رسیدې بالکل یې وسره تعلق وي یې وسره ني خو چونکې دا چیرمن دا لوکل وي دته د خپل وی سي د هر سړی رسایي کیږي هر سړی ولراتلی شي او هر قسم او پاسانتیا وسره ملاوي دي شي او تقریبا خلک د ډیر زیات توقعات هم کوي چیرې د سړي هم چیرمن جوړ کړي دي د موږ ډیر زیات دلته د پاسه چیرمنانو سره نه فند شته نه اختیار شته نه موږ سره صدا سي نو وسایل سره ذرایع شته سټمپونه خو درکړي او سټمپونه خو راکړي دي خدای د خیر کې هغه خلکو ته سټمپونه لګو اخره کې پکې چې خراب شناختی کارت وروته یا خراب ډومیسایل نه پای کې چې بیا هم جیل ته لګي که صبر سره کې بس هم دک یو د خندا خبره پکې لکه د چیرمنانو نه خلدونه توقع کوي موږ سره د کوچانو وی سی او چیرمن دی نو هغه مخ کو کې مونږه میټینګ تحصیل نو هغه پکې خبرو کوي چې مونږ له خودمره خلک راځي چې مال هغه ورس خلک رااله چې چیرمن سیب تر صدریا به پوری باران شو دی خو نه شو دا بس کېږي نو ته جوړېګا درخواست د لیکم چې دی خواته نو مونږه چیرمنانو نه خلک عجیب عجیب سوالونه واجب توقعات کوي خو مونږ سره هیڅ هم نشته حکومت مونږ له هغه چې سو غیم را نه غشتي د خدای خبر چې سره کیم کنه را کوي بس څه ډیفرنس ګوري جاوید اختر صاحب تاسو په مخکینی کې او په اوسنی کې مخکې لکه بلدیاتو چې کوم سیستم ډیر ښه سیستم دی ډیر ښه طریقه باندې کارونه پدې کې کیږي خو دې سره خپل فندز بو هغه فند باندې په خپل مرزه باندې په خپل خوخه باندې په خپل علاقه کې بل یو چیرمن ته یا یو ممبر ته د خپل کلی د خپل علاقې کوسه کور معلومه دی چې دا ضروری دی دا ضروری نه دی هغه غریب او مالدار مو ته معلوم دی چې دا ضروری دی دا ضروری دی نو اوس موږ سره سشته دی نه او کومګه ته ډیرم پته ده چې دا کار کول غواړي او هغه دې ټیم کې دا فرق دی چې بس موږ سره نشته فند مل نشته نو چې فند نشته نو څوک د جیب خدا کارونه نه کیږي او نه څوک کولی شي د اپوزیشن او د حکومت رویه کې څه فرق دی که تاسو فرض کا زه د پی ټی آی یم تاسو د پیپلز پارټي دومره فرق دی چې زمونږ زه دلته چیرمن یم او زما مقابله کې دلته عام د پی ټی آی چې کوم ورکران دي هغه له د ارباب جانداد د طرفه هفته کې 10 ورځو کې 15 ورځو کې 400 500 600 700 تیلې د وړو راځي او هغه یې تقسیمي موږ نه څوک تاسو هم نه کوي د پی ټی آی چې کوم چیرمنان دي هغه له موړ راځي د پی ټی آی نه علاوه بل چاله هیڅ هم سنور کوي هیڅ هم نشته هیڅ دغه نشته مونږ ته او موږ نه خلک ډیر مال روزانه خلک یره جی وړه پکار دي نو زه ته هم چیرې هغه وړه خو مونږ نه صوبایي حکومت هغه وړه بم تاسو درول هغه هم صوبایي حکومت واغستل او صوبایي حکومت د ام پی ای ګانو په خوخه تقسیمي ام پی ای ګان موږ نه راکې هغه یې د پی ټی آی ورکرانو لورکو د هغه په ذریعہ باندې تقسیمي نو شاید چې دا خخ کاری چې په دې به موږ د خپل سیاست کوو بس و پاور دی وسره موږ بس وایو موږ هم نشو کولای موږ بس وایو ساسو خیال دی چې را که فرض کا د صورتحال همدا سی وی راتلون کې جاوید اختر صاحب د خلکو انټرست به وی په دې بلدیاتو انتخاباتو کې نه چې زما په خیال خو که داسې حالات وي لکه چې داسې دي نو د دې نه پس ته که څوک د بلدیاتو الیکشن کې هغه خلک به علي چې څوک نه خبر نه
نو کاغي پکې علي به خو یا دا یو زما خیال نه دی که څوک غیره که خوخي چې نه او چې صرف دغه خوخي چې ماته خل ممبر سي بوي چیرمن سي بوي نو هغه به پکې غالي نور کدا سنجیده خلک نو هغه به پکې دلچسپي نه اخلي هغه به چیرې موږ سکو لکه زبر ته دوه مچ ز چاله یو کوسنه شم په مال دلته خلک راغلي ويره زمونږ د غلطي او درې سالور گاډي شنګل پکار دي کتاله پیسې را لمته به شنګل چي نو ما سره د درې سالور گاډو شنګل پیسې هم نشته دي نو زه الیکشن سکو مچ اسی ځان نه خلک دغه کوم خپه کوم دا چې کوم مطالبه تاسو کوي دي کې تاسو سره پی ټی آی والا مطالبه کې شامل دي یاره دی خو داسې خاص دلچسپي دالي زاغه پی ټی آی ولرونه ته هم چې کوم سره ناظمان دي چې داغي حکومت ته وزیر اعلی سره میټینګ کولای شي وزیر بلدیات سره میټینګ کولای شي اغه له پکارداري چې دا आवाज اغه ته ورسي چې یوازې پیپل پارټي والا ته یا جمعیت العلماء اسلام والا ته تکلیف نه دي مونږ ته مو سره تکلیف دي خو اغه زکه تکلیف نه محسوسي زیات زما په خیال چې مونږ سره کم د پی ټی آی ناظمان دي اغه لا ام پی ایګان خپل فندز نه پیسې ورکي ترقیاتی کارونه ولا کوي لارې کوسیم ولا پخې وینایم ولا جوړي نالم صفا کوي لکه د بل صفایي نظام هم کنه او وړم ولا ورکي نو اغه خپل کار الکټیک ته نو ځکه مونږ سره په دې شیس کې زیاته دلچسپي په احتجاج کې نه اخلي سیدا جاوید اختر صاحب زه تاسو ډیر شکریا ادا کوم تاسو ډیر مننه مهرباني تاسو موږ ټیم راکوجو ډیر مهرباني خوشاله اوسئ ډیر یو ځل بیا د خپل علاقې د خلکو شکریا ادا کوم چې مونږ اعتماد کړی دی حکومت ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړي یا خو د بلدیاتو خلکو له پورا خپل اختیار چې کم دی خپل داسې نه چې تاسو د وزیر اعلی اختیار ورکړي خپل چې هغه کم اختیار دی کم فند اول ورکړي او یا کو نینو روزانه امندمنت او روزانه د دین اختیارات نو د دین په یو ځای اعلان وکړي چې بس د بلدیات هم ختم کړي بس لانجه خلاص شي جاړو او د چا ګیله پاتې نشي ابو ګیله پاتې او چې ګیله پاتې نشي بس ختم شي چې لانجه ختم شي ٹھیک جی بالکل ویلټ خبره ده جی ناظرین دا زموږه ډېر ګران قدر جاوید اختر صاحب کتا سو هغه د ډسکشن تو ګوري داغه لوبلباب دا دی چې یره د پکم وادي سره د الیکشن شوه دی چې موږ به کوسه په کوسه دا چې کوم د عوامو امانت هغه به موږ رسو نو داغه خو ظاهر خبره ده چې هم چیرمن کولی شي چیرمن ته دا پته ده چې د زما په دی فلانکې محله کې دا کار پاتې دی دا نه دی پاتې دلته صرف وینه خراب ده دلته سړک خراب دی دا دوزل جوړ شوی دا درېزل جوړ شوی دی ټولو نه زیات اهم خبره ده چې د عوامو د دین ډیر زیات ایکسپیکټیشنز دي د دین ډیر زیات چې دینو د دې امیدونه دي اثرات دي غني او چې د جمعات د کم چیرمن روزي نو هغه ته پته چې ما ته به اوس درې سلور کسان ولاړي کوجې ته راځي نو هغه ته پته ده چې دلته به ما ته درې سلور سړي ناسي ککور ته ځي هغه ته پته دوه درې زنانه به ما ته کور کې ناسي نو د دې پهوج ډیر آسان دی د دې د وجنم چې د دینه دا توقعات چې د عوامو زیات دي امید ده چې حکومت چې دی هغه دوی ته د چکم چیرمنان دي هغه د دغه اختیارات پلس دغه فندز دا ورته ضرور اویل کی اجازه غواړو ډیره مننه السلام علیکم